ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ورور سره الله تاسو مخاطب د پښتو 302 سره ملګرو نن منګ راغلی یو داسې ځای ته چې هغه خلکو خپل بچي خپل خزه خپل واړه پریخي بکلیږي او مسافرول راغلی او چې چرته په کراچي کې کار نه کیږي کودای نه کیږي داسې ګران کار نه وای پټان ول راغواړي پښتون ول راغواړي راځي د ژوندۍ حواله سره بدینه دوی ته پوښتنه کوو راځي موږ سره اوسې چې د نوجوان کول ته پیغام ورکول غواړي څه ورته وای او مطلب د کم ځای نه راغلی او څه کار دی د څنګه مشکل کار دی. السلام علیکم کاکا جی. وعلیکم السلام. کاکا جی څنګه حال دی جوړې؟ دی جوړې استای. د الله احسان دی. کوم ځای سره تعلق ساتي کاکا جی؟ منګه باجوړې استو. باجوړې ښه دیره ده. سرابګوډ کې دیره ده مسافرۍ له راغلی. مسافرۍ له راغلی بس دې غریبۍ ته ناستې استو. ښه دا راته ووایه کاکا جي چې په دې کار کې تاسو ته مطلب تاسو سهار لاړ شئ ماښام راځئ دا خو ډېر د محنت کار دی. نو بس د محنت کار دا دی چې سهار راوځو ماښامه پورې نه چې کار ولګېږي ورک کار دی چې لاړ شو چې نه وي نو بس بیا لاړ شو دیرې ته لاړ شو. او داسې چېرې شوي دي چې ستاسو دیاړې نه ده لګېدلې؟ یاره دا ولس اته ورځې وشو چې دیاړې هم نه ده لګېدلې راوځي دا غریبانان پرې کوټ بارو نه 70 ورځې وشو ستاسو دیاړې نه ده لګېدلې؟ دیاړې هم نه ده لګېدلې او داسې چېرې شوي دي چې تاسو ټول ورځ مزدوري کړل دا دیاړې هم لګول دا او تاسو د ماښام بیا دیاړې نه ده میلاو شوې؟ نه 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 بس دغسې دغه رازونه سبې ته دیرې ته روان شو لاړ شو. مطلب تاسو ته ماښام دیاړې خو په ټایم میلاوېږي؟ او چې کار وکړو بیا په ټایم راته میلاوېږي دیاړې. او چې کار ونه کوي مطلب اوس دا 10-12 ورځې کېږي چې تاسو مزدوري نه ده کړې؟ فارغه ناست یاستو کاروبار نشته دی بس غریبانان راوځي او بېرته ځي دیرې ته. نو کاکا جي دا راته ووایه چې تاسو کله کور پرېښه د خپل بچو دپاره راغلي یې که نه دلته کراچۍ؟ هغه غریبۍ له راغلي خپل بچي هم پرېښي مور او پلار هم پرېښي دي ښځې هم پرېښي دي او بس دغسې راغلي دی غریبۍ ته نه راغلي مسافرۍ ته. نو کاکا جي دا راته ووایه چې د نوجوان نسل ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ نو بس دغسې په کار دی که نه چې خپل مونځ اودس دی کوي 15 وخته مونځ دی کوي دی او د خپلو بچو او د مور او پلار او د دغه د خیر ساتي. نو ولې چې هغې ولې مسافرو له راوتې هغوی کلي کې عیاشیانې کوي؟ نو نشې مشې دی نه کوي خپله دغه د غریبي دی کوي خپل تعلیم دی کوي او بس دغه د منظر سره کار ساتي خپل دغه دی کوي. ډېره مهرباني کاکا جي. څنګه کې مې یو بل ځوان ولاړ دی د سره دوه خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رجانه څنګه جوړې ټیک ټاک؟ امن دی خیر دی. تاسو سره تعلق ساتي رجانه؟ روله مونږ باجوړ سره تعلق ساتي. باجوړ سره مسافرۍ له راغلی؟ او مسافرۍ له راغلی. کله کور دې پرېښی دی؟ و دا راته ووایه یاره چې کوم چې دا لوکډاون تېر شوی نو په دې کې تاسو ته څه مشکلات وو؟ یاره لاکډاون کې خو دغه و چې بس هر څه مهنګایي جوړه شوې ده او کاروبار هم بې مزې شوی دی بس ناست یې وله پاډو کې سهار نه تر ماښامه پورې چې تاسو دیاړې وکړئ دیاړې تاسو ته په ټایم میلاوېږي؟ یاره کله کله میلاو شي کله میلاو هم نشي لکه بعضې کسان یې لکه وینیسي بس بعضې کسان یې ستاسو نه دیاړې ونیوې؟ و دا راته ووایه چې کله مطلب تاسو 11-12 بجې لاړئ او 4-5 بجې راغلئ نو ستاسو دا نیمه دیاړې دا تاسو له پوره راکوي؟ دیاړې خو پوره راکوي و کله کله یې نه پکې ونیو؟ کله کله پیسې بس لکه ونیسي لکه ډېر هم پساو دي لکه. دا راته ووایه یاره چې نوجوان نسل ته څه پیغام ورکول غواړي؟ بس نوجوان نسل ته به دغه پیغام ورکړو چې بس خپل تعلیم دی کوي لکه او دغه د سبقونه دی خپل لکه وایي لکه او دنیایي دی کوي لکه دغه تعلیم هم دی کوي لکه هر څه دی کوي او زمونږ خو دغه څه زندګي دی لکه د دغه اړې څه مطلب دا هم ډېر د محنت کار دی روزانه دا د هر چا کار دی هم نه دا ګوره او دا محنت کار دی لکه ډېره ګران ډېره د خولې مزدوري ده چې خوله وباسې لا به پیسې وړې که نهسې نشته. بس صحیح دی چې خوله وباسي بس مزدوري به لکه دغه کېږي نه دی. نو په څنګ کې مې یو مشر ناست دی کاکا جي ناست دی د سره به دوه خبرې کوو. السلام علیکم کاکا جي. وعلیکم السلام. کاکا جي څنګه حال دی خیر خیریت دی؟ خیر دی الله شکر دی. د کاکا جي مسافرۍ له راغلی؟ او زه مسافرۍ له راغلی یم دلته مزدوري کوو. کله وطن دې پرېښی دی؟ کله کور هم پرېښی دی دا 4-5 میاشتې وشوې ناست یاستو. دا راته ووایه کاکا جي نن د دیاړې لګېدل ده؟ نه دا درېیم هفته د دیاړې نه ده لګېدلې. درېیم هفته د دیاړې نه ده لګېدلې؟ نه نه ده لګېدلې. کاکا جي دا راته ووایه چې مطلب تاسو مطلب سهار لاړ شئ دیاړې له او ماښام راشئ نو تاسو نه چا دیاړې نیول ده؟ نه درکړې دا شانته لکه مطلب بیا سړی ونیوي؟ بس داسې پکې کله کله پېښېږي خو داسې ډېر خلک نه دیاړې راکوي. ډېر الله والا خلک د ستاسو ډېر خیال ساتي؟ خیال ساتي. او خیال دل ساتي به ښه خبره ده چې تاسو خیال ساتي. کاکا جي دا ډېر زیات د محنت کار دی د خولې کار دی د سهار نه تر ماښامه پورې د هر چا د وس کار هم نه دی دا کار او ډېر ګران کار دی نو ځکه چې دا 15 کیلو وزن دی دا اوچتوه او ښکته کوه. سهار په ټایم به پاسې او په ټایم به ودرېږي؟ په 15 بجې پاسېږو 6 بجې اډې له راځو. کاکا جي دا راته ووایه چې نوجوان نسل ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ ګوره تاسو به هم په کلي کې بچي تاسو به هغې له چې کوم دی نو مسافرۍ له راوتي بیا چې هغوی لوی شي ودونه وکړي نو بیا مور پلار سره مطلب هغه
پوه نه کوي چې کوم ولا مور او پلار کړی هغې ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه هغو ته دا پیغام ورکوم چې خپل تعلیم دې کوي او خپل 5 وخته مونځ دې کوي او مشرانو دې عزت کوي ځکه چې دا د مونږه ماشومان او دلته راغلي یاستو په دې مزدورۍ کې لاړو هغه د زاړه شو. بالکل بالکل مطلب خپل مور او پلار ډېر زیات قدر کوي ولې چې دې مسافرو راغلي او ټول هر څه ولا وقف کړي خپل صرف د بچو دپاره همداسې ده کاکا؟ دغسې ده بس هغو دپاره مې خپل ځان خاورې ایرې وکړو خپل د بچو دپاره بچو دپاره چې لوی شي ودونه وکړي نو بیا څه کوي؟ ودونه وکړي بس بیا مور او پلار په ځای پرېږدي ستا ښځه واخلي او د ښځې سړی شي نو د کاکاجي خبرې تاسو واورېدې ملګرو په څنګ مې ناست یو بل ځوان دی د سره به دوه خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ورور جانه څنګه یې جوړې ټیک ټاک؟ شکر دی ماشاءالله ته خو ډېر ښکلی ځوان یې یاره. نو بس څه کوې یاره ناست یو ساره وځو ماښام ځو دې اډه کې ناست او که نه دا خو دې تعلیم کړی او مور پلار ورته ویلي چې تعلیم وکړه که نه؟ مور او پلار راته ډېر ویلي خو بس موږ نه دې کړی دا ونه منله موږ ونه منله ناسې بس د مزدورۍ کار کوي. دغه مزدورۍ ته راوتي و دې ته ناست یستو. ماشاءالله موږ دې ته هم نه وایو بد دا هم ډېر زیات ښه کار دی خو چېرې د مور پلاره خبره دې منلو نن به کوم ځای وې؟ بس هغې کې به ډېره پیدا وه خو موږ ونه منله و دې نه منله. ورور جانه دا راته ووایه چې تاسو ته په دې کې څه مشکلات تاسو د سهار تر ماښامه پورې دیاړې ولګو ډېر د محنت کار دی په کراچۍ کې چې چېرته کار نه کېږي کودای نه کېږي د ماجر پنجابي د دی نه پاتې شي نو بیا چې کوم دی نو پښتون ول راولي داسې ده؟ بالکل کم سخت کار چې دی نو هغه زموږ پښتانه کوي لکه کم آسان کارونه چې دی دا نور خلک کم سخت کار چې پاتې شي هغه څوک نشي کولی نو هغې له موږ دا پښتانه به ښه دا راته ووایه نو جوان نسل ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ وړوکي نسل ته خو زما دا پیغام دی چې خپل وخت نه خرابوي خپل وخت قیمتي جوړ کړي او کو بې تعلیمه لوي شو دغه حل به لکه زمونږ نن دې اوسپنو ته ناست یو دا راته ووایه چې کم تېر شوی لکډاون په دې کې خو به تاسو ته ډېر مشکلات و ځکه چې موږ ټولو ته ډېر مشکلات و. نو بس مشکلات خو ټول موږ ته مشکلات دي اوس هم موږ ته مشکلات دي. اوس تر د څه مشکلات دي؟ مشکلات دا دي چې کاروبار نشته دی سهار راوځو ماښام ځو. په ایمان وایه څو ورځې وشوې چې دیاړې دې نه ده لګېدلې؟ یاره پرون هم دی متلی او بل پرون هم دی بل پرون تلی مو پرون دی هم تلی دیاړې نه ده لګېدلې؟ لګېدلې دیاړې ولګېده خو کور ته به څه ولګې که نه نشته؟ بس بیا هېڅ څه نشته. مهرباني شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور جانه څنګه یې جوړې؟ خیر دی تاسو ښه یاستئ؟ د کوم ځای سره تعلق ساتي یار؟ باجوړ سره. باجوړ سره یار نوجوان نسل ته څه پیغام ورکول غواړي چې خپل وخت تباه نه کړي؟ یاره نوجوان کل ته خو زما دا پیغام دی چې باید خپل تعلیم وکړي که هغه دنیایي که دا نوري سبا له به هم زموږ په شان همدغه حالي موږ دا دی په دې کوربار ناست یو کار روزګار هم نشته دی ټوله ورځ سهار په 6 بجې راوځو ماښام په 5 بجې د دیس نه پاڅو کار روزګار هم نشته دی همدغه حال وي بیا زموږ په شان. ماشاءالله ښه ښکلی لکه په دې سرو غرمو باندې سره در ماښامه ناست بس سهار په 6 بجې راوځو ماښام په 5 بجې وځو بس چې کار میلاو شم ښه که میلاو نه شم بس دغه ناست یو یاره انتظار دی ون. دا راته وایه په مسافرۍ راغلی؟ او مسافرۍ راغلی. دا واده دې کړی دی؟ واده مې کړی دی. دا راته ووایه یاره چې چېرې داسې شو دی چې تا دیاړې لګول او تا له دیاړې راکړې نه ده؟ کېږي داسې شته دی ډېر خلک شته دی کوي داسې خلک شته تاسو نه دیاړې ونیولې؟ داسې شته دی. ډېره مهرباني. ښه دوستانو په څنګ کې مې یو کاکاجي ناست دی د سره به دوه تپوسونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. کاکاجي څنګه یې جوړې؟ خیر دی شکر دی الحمدلله. د کوم ځای سره تعلق ساتي کاکاجي؟ مونږ خو ضلع باجوړ یو. باجوړ ماشاءالله تقریبا باجوړ والے دلته. بالکل. کاکاجي دا راته ووایه چې د کار کې دې څومره خوښ یې؟ یاره تقریبا یو 20 سال به مې کېږي. 20 سال به دې کېږي چې مزدوري دیاړې لګوي؟ دا خو ډېر د محنت کار دی. ډېر د محنت. دا راته ووایه کاکاجي چې په دې لوکډاون کې څنګه وخت تېر شه دا خو ډېر مشکلات و؟ بس مشکلات خو ډېرو کورونو کې ناست وو بس داسې خبره چې قرضې مرضې هم راغیستې وې اوس رالو مزدوري کوو او مزدوري هم راته صحیح نه میلاویږي کاروبار نشته کاروبار ډېر سخت ډون دی ناست یو څه میلاو شي صحیح ده چې نه خپلو دیرو ته ځو واپس کار مار لکه مزه نشته دی بې مزې. دا راته ووایه څومره ورځې وشو چې دیاړې دې نه ده لګېدلې؟ دا په 18 ورځې مو وشولې ولې مزه هم نشته. 18 ورځې وشو دیاړې نه ده لګېدلې ناست یو بس. کاکاجي دا راته ووایه نوجوان کل ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ بس هغو ته زما دا پیغام ده چې خپل تعلیم وکړي او بې فضوله ټیم دی نه خرابوي وخت د تعلیم دی هغه چې زموږ تعلیم وی نو موږ به په دې کوټبارو ولې کېناستېدله زموږ تعلیم نشته موږ ناست یو د مجبورۍ نه په دې کوټبارو باندې زموږ د بچو ته دا خواست ده چې خپل تعلیمونه وکړي او ټیم مه خرابوي.
بالکل ډیره مهرباني یار شکریا الله تم تاسو ته وخول ټولو نمنګ خبرې ترې وکړې ټولو خپل خبرې پکې وکړې پاتې صرف او صرف د بچو نه ده د مور او پلار نه ده. ټولو پهله خو به زه دا خبره کوم چې دوی سره ډېره زیاته ګزاره کوئ ولې چې دا ډېر زیات محنت واله دي دا ډېر ښه انسانان دي کوم چې دیاړې لګوي د دې دیاړې چرم باندې وایي چې تاسو یو په ډبل یا یو نیم وله نشئ ورکولی د دې یوه دیاړې مه ساروئ. ملګرو د حضور صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد دی چې تاسو مزدور راولئ او هغه مزدوري وکړي د هغه د خولې وچېدو نه مخکې به تاسو دغه حق ورکوئ د هغه پیسې به ورکوئ د هغه مزدوري به ورکوئ. نو دوستانو اصل دی چې دی راغلي به مسافرو باندې خپل بچو ته ویل دي چې تاسو تعلیم کوئ موږ به یې درله وړو الله به یې پوره کوي موږ به یې پوره کوو. ټولو سره موږ خبرې ترې وکړې د ټولو نوجوان نسل ته پیغام ورکړ دی عبرت ته واخلئ سبق ته واخلئ او رښتیا وګڼئ دروغ نه دي کنې بیا به په دې پټبارو باندې ناست د ساره در ماښامه مزدوري کوئ زموږ نه ښکلي سړي دي زموږ نه ښه سړي دي خو راغلي په پټبارو باندې ناست پوه شوې که نه نو دا څه د وجې د مور او د پلار نه منلو د وجې نافرماندۍ وجې نه پوه شو. نو خپل ورور ثناء الله خان له ورکړئ اجازت د راتلونکي پروګرامه پورې د زیب خان کیمرمین زیب خان سره.